د هلمند ولایت پوهنې ریاست له لوري د مرکز لښکرګاه اړوند د لښکري بازار غربي ښوونځي څخه 123 تنه زده کوونکي تر 12 کلونو زده کړو وروسته د یوې غونډې پر مهال فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوه. په جوړه شوې غونډه کې د پوهنې ریاست د تضمین کیفیت عمومي مدیر الحاج مفتي عبدالله فضلي، د خدماتو مدیر رحمت الله داوري، د ښوونځیو امرونو، د زده کوونکو والدینو او زده کوونکو برخه لرل. پیل کې د تضمین کیفیت عمومي مدیر ښاغلي فضلي زده کوونکو، د هغوی والدینو او ښوونکو ته د دې سترې لاسته راوړنې مبارکي وویل او ټینګار یې وکړ ترڅو دغه زده کوونکي پر 12 کلونو زده کړو سربیره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. نوموړي د فارغه شوو زده کوونکو له کورنیو څخه غوښتنه وکړه چې نور هم خپل اولادونه د لوړو زده کړو په موخه وهڅوي ترڅو د دې هیواد او ټولنې لپاره د خدمت کولو جوګه وګرځي. ښاغلي فضلي زیاته کړه د پوهنې ریاست غواړي ښه کادرونه وروزي. د غونډې په وروستیو کې د لومړی مقام څخه بیا تر 5م مقام پورې زده کوونکو ته د دوی د تشویق په موخه د مسؤلینو له لوري تحفې او ستاینلیکونه او ټولو زده کوونکو ته فراغت لیکونه ورکول شوه. د یادونې وړ ده چې د پوهنې ریاست له لوري به په نږدې راتلونکي کې د ګڼ شمېر نورو ښوونځیو څخه هم د سلګونه تنو زده کوونکو د فراغت غونډې ترسره شي.